شریف ښاروال د رسنیو پښتون کې اعلان وکړ چې د اعلی قدر امیر المؤمنین د فرمانونو د پلي کېدو په مناسبت چې له مخې به د اسلامي امارت حیث یو کارکوونکی له امارتي ځایونو څخه شخصي ګټه نه اخلي، نو په همدې اساس د مظاهر شریف ښاروال هم وویل چې په لږ ځنډ سره به دغه امارتي ځای خالی کوي. با تأخیر فرمان علی قدر امیر المؤمنین از خداوند لا یزال، اول از خداوند لا یزال معافی میخواهیم، بعدا از امیر خود از علی قدر امیر المؤمنین حفظ الله که کمتر تأخیر آمدن و امروز ما میخواهیم که فامیلای خود را در جای دیگر انتقال بدیم تا که کما حقوق مطابق فرمان مطابقت بکند. د مظاهر شریف ښاروال همداراز زیاته کړه چې له هر ډول استثنا پرته یاد فرمان عمومي دی او د اسلامي امارت په ټولو کارکوونکو باندې د پلي کېدو وړ دی. حکم عام است، دیگه استثناءات نیست. پیام و دیگران این است که اجالتا حکم تطبیق شود و یک حکم است، فرمان است، یک گپ عادی نیست که سر دلیل و دلایل گفته شود. این فرمان تو فرمان عادی نیست، علما سر از میشنه و بالاخره صحبت میکنن، باز حکم امیری ماست. حکم امیری ما باید اجالتا تطبیق شود و با دیگران پیام ما این است که اجالتا تطبیق بکنن. د یادولو وړ ده چې د افغانستان د اسلامي امارت امیر المؤمنین د یو فرمان په لړ کې د امارت ټولو مسؤلینو او منصبینو ته امر وکړ چې د امارتي امکاناتو او تجهیزاتو له شخصي ګټې اخیستنې څخه ډډه وکړي.